ټولو ته د زړه نه السلام علیکم. او بیا نقیب الله ورور ته د کتاب مبارکي وایم. او بله خبره دا چې په مختصر ټایم کې خبر شو کې نصب مو ورله لیکلی مې مات ورډ آوټ، خو اوس به صرف شعر ووایم. او اول ټپیز وایم یو دوه درې. وایي چې د ماښام تیاره خوره شي، چې د ماښام تیاره خوره شي، د زړه غمونه مې تازه شي، راباندې سم راغلبه شي، او یاره چې توره نیمه شپه شي، دا خاموشي دې راته بیا بیا یادوینه. او بله ټپیز ده، وایي چې د ژوند په لار کې شومه پاتې، د ژوند په لار کې شومه پاتې، ستا انتظار کې شومه پاتې، درنه پشمار کې شومه پاتې، او په خپل معیار کې شومه پاتې، د لل مې ګلم په صحرا ورژېدمه. بله ټپیز ده، وایي ډېرې ښاغلې سترګې ستا دي، هر چا منلې سترګې ستا دي، ښې نازولې سترګې ستا دي، او جانانه ښکلې سترګې ستا دي، ځکه د سترګو پسې سترګې ګرځومه. او یو ټپیز بله دا وایي چې یاره دولت مې په کار نه دی، یاره دولت مې په کار نه دی، عیش او عشرت مې په کار نه دی، بل یو نعمت مې په کار نه دی، او داسې جنت مې په کار نه دی، پکې جدا چې د جانان د غېږې یمه. غزل شعرونه دي، خو هغې نه مخکې یو قطعه وایم چې دې مسلک کې لکه غر غوندې ولاړ یم، دې مسلک کې لکه غر غوندې ولاړ یم، د پښتو په ننګ خالد بن ولید یم، او ګیرېدل زما د مکر جال کې ګران دي، ګیرېدل زما د مکر جال کې ګران دي، زه ناچار د رسېدلي پیر مرید یم. د غزل مطلب دا وایي چې خوړلی چا حرام وي په ادبار حق، چې خوړلی چا حرام وي په ادبار حق، په محشر کې به غر وړي په اوږو بار حق، او مختورن به د دوزخ په لمبو سوځي، مختورن به د دوزخ په لمبو سوځي، جوړېدی نشي جنت د ګناهګار حق، او هر عاشق د معشوقې د در خاکروب وي، هر عاشق د معشوقې د در خاکروب وي، مناسب نه ده چې غصب کړي د خوار حق. او شعر دی، وایي چې د کاملې مریدۍ سبب جوړیږي، د کاملې مریدۍ سبب جوړیږي، چې پرون تندې ادا کړي د دلبار حق، او د ټګۍ ګټه هرګز نه نصیب کیږي، د ټګۍ ګټه هرګز نه نصیب کیږي، یوه ورځ به درنه وغواړي دوبار حق. او مننه. او که په حق وینا زندي تر مرۍ راشي، که په حق وینا زندي تر مرۍ راشي، د منصور غوندې به چغه کړم په دار حق. مننه. او چې په ظلم چا تروړلې وي ناخوښه، چې په ظلم چا تروړلې وي ناخوښه، ربه واخلي د دنیا کې د ناچار حق. مننه.